په بلخ ولایت کې د شمال او شمال ختیځ زون په کچه د ابن سینا دولتي فارمسي شرکت د اړوندو څانګو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په موخه په یاد ولایت کې د دغه شرکت امریت پرانیستل شو. د یاد ادارې امیر وویل چې د شمال زون په کچه د دغه استازولۍ له پرانیستي سره به د دوی خدمتونه پراخ او د بې کیفیته درملو د پلور مخه به ونیول شي. ما 90 پرسنل در زون شمال شرق داریم. ایجاب میکرد که یک دفتر داشته باشیم. ما 65 شعبات دولتی در زون شمال و شمال شرق داریم. ایجاب میکرد که ما دفتر داشته باشیم و ما در این شعبات ما در حال انکشاف است. ایجاب میکرد که دفتر داشته باشیم تا اینکه هیبت و سلامت و قدرت همین شرکت دولتی فارمسی ابن سینا رو در عرصه صحی خوبتر و بهتر بتونیم که به مردم تقدیم بکنیم. ورته مهال د بلخ ولایت ځایي چارواکي د دغه زون په کچه د یاد شرکت د دفتر پرانیسته د غوره روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې یو مثبت ګام بولي او په رښتونو خدمتولۍ ټینګار کوي. در پهلوی ریاست دوا و غذای ولایت بلخ یک همکار بسیار خوبی ما پیدا کردیم که او عبارت از شرکت ابن سیناست، یعنی یک همکار بسیار با اعتماد قابل باور که می تواند در قسمت عرضه خدمات دوایی با ما یک جا باشه و ما بتوانیم که فعلا مشکلاتی که در بخش دواست و ای را از بین بریم و ای را تقویه بکنیم. شفا در ربی کریم در طرف بده، ولیکن در انسان در پاره، در طبیب در پاره، در دکتر در پاره مهم تری خپل رشته او خپل طبابت چې دی باید پاوی کامل مهارت ولري. نه باید په دې خاطر باندې چې خپل بزنس او کاروبار په مخه واخلي. خپل تجارت د انسان په حیات او په زندګۍ پورې د تړلی دی. له بلې خوا ګډونوالو فارمسي د طبابت د ملا تیر یاد کړ او له دې برخې څخه په لا زیات ملاتړ ټینګار وکړ. در نزد دکتر رفتن این سنت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یک انسان میگه مریض میشم، دوا وجود داره، در نزد دکتر نمیره، دوایی نمیکنه، میگه من دوا ضرورت ندارم، من توکل خب الله میکنم. نه خیر، ولی این گناهگار میشه. به خاطر از این دارو دوارم الله آفریده، مرض خدا داده، این دوارم الله پیدا کرده. لحاظا این دکتر صاحبای ما که هستن واقعا شما خادم دین هستین، خدمتگار جامعه هستین. خواهش ما است که دولت امارت اسلامی در این زمینه توجهی بیشتر بکنه تا باعث شود که امراض و مریضی ها کمتر شود و دوای بسیار خوب و با ارزش در اختیار مردم عزیز و هموطن افغانستان ما شما قرار بگیره. د یادولو وړ ده چې د ابن سینا دولتي فارمسي شرکت په هیواد کې په 1333 لمریز کال په فعالیت پیل وکړ چې اوس مهال د هیواد په کچه 115 څانګې لري چې 15 څانګې یوازې په شمال او شمال ختیځ زون کې خدمتونه وړاندې کوي.